د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 433 تنه منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د سیمه ییزو کلي اردوګانو او قطاعاتو 433 تنه منصوبین د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ د سرحدي فوق العاده 3.5 میاشتنیو مسلکي زده کړو څخه په بیلابیلو څانګو کې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د ملي دفاع وزارت د پرسونل او تعلیماتو معاونیت مرستیال مولوي باز محمد حمیدي او د یاد وزارت ګڼ شمېر مسؤلینو، مجاهدینو او منصوبینو ګډون درلود. د تعلیماتو او پرسونل معاونیت مرستیال د وینا پر مهال ویل چې در سپارل شوي مسؤلیتونه باید په ښه توګه سرته ورسوي، د هیواد له سرحداتو څخه په ښه توګه ساتنه وکړئ، د خلکو په وړاندې له نرمۍ لهجې او غوره اخلاقو څخه کار واخلئ. مسؤلینو له فارغ شوو مجاهدینو څخه وغوښتل چې د سرحدي ساتنې او سرحدي اصولو اړوند ترلاسه کړي زده کړې په خپلو قطاعاتو او جزتامونو کې نورو سرتیرو ته هم ور زده کړئ. همداراز فارغانو ژمنه وکړه چې اسلامي نظام ته د خدمت په موخه په هر ډول شرایطو او د هیواد په هر ګوټ کې دندې اجرا کولو ته چمتو دي. غونډه فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. دغه راز د حضرت سعد بن ابي وقاص حربي ښوونځي څخه 115 تنه زده کوونکي فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوند حضرت سعد بن ابي وقاص حربي ښوونځي څخه 115 تنه د 12م ټولګي زده کوونکي له 15 تعلیمي دورې څخه د یو لړ شاندار مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه مراسمو کې د ملي دفاع وزارت تعلیمات د پرسونل مرستیال مولوي باز محمد حمیدي، د ښوونې او روزنې او دکتورینو رئیس عبدالجبار سریکي، ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلینو د غونډې ګډونوالو ته هر اړخیزې ویناوې وکړې او د وینا پر مهال فارغ شوو زده کوونکو ته لازمې لارښوونې او توصیې هم وکړې. غونډه د زده کوونکو لخوا د ریژې په ترسره کولو او زده کوونکو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د فارغ شوو زده کوونکو له ډلې څخه 8 تنو زده کوونکو د قرآن کریم حفظ دستربندي مراسم هم ترسره شول.